السلام علیکم ملګرو د ثوابي واقعې سیف الاسلام اخرنی میسجونه راورسېدل. هغه میسجونه چې ټول الزام په خپل ښځې باندې لګولی دی. ول زما ښځه به چې تله نو هغه پردو کورونو ته لېږلی د پردو سړو سره به هغه وه. ملګرو ډېر عجیبه الزامونه پرې لګول دي چې دا په حقیقت یې ګنې سیف الاسلام چې دی نو دا اخرني میسجونه راووتلو. اخرني نچوړه دا دی یار چې اصل ګناهګار څوک دی. اوس به تاسو ته په دې کې پته ولګي چې اصل خودکشي دی ولې کړې دی. یار تاسو لږ راشئ دا ویډیو وګورئ که نه د میسجونو کې څه ویلي دي. سیف الاسلام اخرني میسجونه هم راورسېدل. یار تاسو به مکمل نچوړ چې نن مکمل د دې واقعي اخرنۍ ویډیو ده. منظور بھائی بس ما باندې څوک یقین نه کوي او ما په دې ښځه باندې ټول خلک یقین کوي. په دې کې ما د واده نه تر اوسه پورې د ښځېتوب یو ورځ هم نه ده لیدلې چې د یو ورځ داسې کار کړي چا د ښځېتوب وي. دا یو څاروی دی او ما سره د څاروي په شان ژوند تېروي او نورې ټولې دنیا سره ښکلی ژوند تېروي. ما سره چې کوم دی نو ډېر زیات غلط ژوند تېروي، ډېر زیات. نو ما سره خبرې هم قدرې هم نه کوي او بس کور کې بس کوب سوب اوسي او خبرې ترې نه کوي. اړه کې به څه ساتلي ما نه پټ پټ اړه کې څه ساتي زه به نه پوهېږم چې څه ساتي او ستا کورواله سره هم خبرې اترې کوي او بیا ما ته دې خوا غږ نه کوي چې دې پلار کره بوځم هم راشي نو زه ورته یم څنګه چلو خیر و خیر نه نو هم غږ نه کوي. چېرته لاړه شي چېرته بوځم راولم څه چلو څه چلو وشو څه چلو نه شو ما ته هېڅ هم نه وایي. ما سره بس ولې یو خاموشه اوسي او چې زه ورته څه وایم نو هغه هم نه مني او د کور کار زما په خوښه باندې نه کوي، په خپله خوښه باندې کوي. بس هغه کار کوي چې بس دونه خلک چې ووایي چې بس دې کور کې ښځه ده او ځان له بس هغه نوم کوي چې نور چې کوم دی د اړخوکي کار نه کوي. او بعد زما خو دا طریقه ده که ما ورسره څه بد خو لول ما ښځې سره زه بد نشم کولی، نه مې ورسره کړي دي. که څه مې ورسره کړي هغه به دی د خپلې لاسه دې سره شوي. که څه ډب مې ورکړي یا مې ورسره نور څه ظلم زیاتې کړي نه به دې د لاسه شوي. لاول خو ظلم زیاتې زه بالکل دې سره نه کوم ځکه چې دا زما انتهایي ډېره زیاته خوښه ده. دا چې څو پیرې تلې ده مروره تلې ده ما ورپسې شل جرګې کړي دي راوستې مې د دې په خوښه باندې مې دې سره روغه کړې ده. ما ورته ځان کته راوستی دی او ما ښځه نه ده شرمولې خو لیکن دې زه هره پیره بس یو خو دا لړه شي د دې ذمواري بلا خلک والي دا بیا کور ته لړ شي واړه پرېږدي. دا څومره سخت ظلم دی چې واړه پرېږدي کور پرېږدي او وتښتي مټي ته دغه شانتې کې. دا څومره د زنانه دپاره لوی جرم دی. خپل جرم ته نه ګوري خو لیکن زما جرمونه او زما زه ورته یو خبره صحیح وکړم نو هغه الټه په ما باندې غلطه جوړوي. نو بس دا ښځه زما دپاره یاره زما بیا هم خوښه ده خو لیکن دا ما سره بس صحیح ژوند نه تېري چې هر څه چل دی. لیکن ښځې خاوندانو سره ډېرې ګزارې کوي که دې یو ورځ هم ما سره ګزاره کولې سم ژوند دی تېرولی نو زه به دې نه والله چې ځارېدم. نو بس دا دې سره چې څه کېږي دا یې سره د خپله لاسه کېږي. دې کې یو عمل داسې نشته چې زما د زړه د خوښې. نو بس منظور بھائی د دنیا کې د ډېر زیات بدنام شوی ما ډېر زیات وکاړی د دې ښځې د لاسه. نور زه دې دنیا کې ژوند نشم تېرولی او زه چاته مخ نشم ښودلی، مور پلار وروڼو خویندو ته مخ نشم ښودلی، ملګرو ته مخ نشم ښودلی. بس هسې ساره کې ځي او نور چې کوم دی نو په مړو حساب یم. سهار مرمه ماښام مرمه او اوس چې دی نو تلې ده نو پلار کور چې دی نو بل چېته لېږلې ده چېته دولت ګمبد ته یا لېږلې ده یا نوښار دی هر چېته یې لېږلې ده پته باندې سړی نه پوهېږي. بل کور کې بل سړي سره چې کوم دی نو هلته اوسي او زما په نکاح کې ده او زما نکاح باوجود زما نه بې اجازته بل کلي ته بل ځای ته تللې ده او بل چا په کور کې پردو کور کې اوسي دا زما دپاره مرګ دی. او چې کوم دی نو زما یو ځای کې نشي منلی او ډېر زیاتې منډې ترړې مې ووهلې ډېر زیات وکړی دمه خو څوک مې خبره نه مني بالکل. هسې کړېږم هسې پیسې لګوم هسې منډې وهمه بالکل. زما خپل لوڼه مور پلارونه خویندې ټول زما خبره نه مني. بس زه دا واړه هم چاته نشم پرېښودی او نه ښځې ته پرېښودی شم ځکه چې زما دا ښځه د وړو سره چې څنګه اوسي نه ما ته پته ده که نه د وړو سره هم صحیح نه اوسي د دې صحیح بچې ورته نه وي نو دې هم چاته نشم پرېښودی نه مور پلار ته پرېښودی شم نه وروڼو خویندو ته پرېښودی شم. دې زما نه بغیر او نور سره هم صحیح نه اوسي. ما باندې بس څه اخلي دي دې ما سره خوشحاله وي ما سره دغه خو زه چې دې ته ګورم نو بیا هم لازمي کور کې کمیږي مور نه وي نو بیا هم دې خفهیي زما نه مور غواړي نو زه دې له مور نشم راوستی یاره بله مور
ولم نشم راوستي د خپل ولم نشم راوستي بعد نه خدا ده چې بس موږ د دې دنیا نه لوړ شو یاره منظور بھائی زما 14 کاله د واده وشو 14 کاله کې دې ښځې او دې سخر کور ماته شو ته سپی خیر علي هم نه دي ویلي چې سپی خیر علي او نه ماته چې ته کتلې قدرې هم راته سم نه دي نه راته دې ښځې د مینې محبت په نظر باندې کتلي دي بس دې خلکو ماته یو زه یو ځناور ګڼلم او ما سره د ځناورو په شان اوسېدل نو بس که ما هم ورسره د ځناورو سره عمل کړي نو هغه به هم دې سره د خپل لاسه شوم ما د دې سره چې ته زور زبردستیا نه ده کړې دي خپلې ښځې سره دې په خپله خوښه باندې هر څه کړي دي او هغې نه ما ته اوبه ایستې او بیا یې راته یادوي بیا تاڼه کې وایي چې دی داسې دی په هغې باندې ما بیا دغه کوي او زه دې ښځې ته 20 پېرې هر څه معاف کوم دا ما ته نه معاف کوي دا پهلې ته اوس زما په کور کې مونځ او دس قدرې نه کوي زه وایم خیر دی دا کوم دی ناراسته چلیږي کار روزګار نه بس ټوله ورځ چې کوم دی نو په ارام ناست دی وړو ته کنځله وینا کوي ما ته کنځله وینا کوي زه هغه برداشت کوم خو دا زما یو خبره هم نه برداشت کړي بس ضرور تښتي بس یاره د دې ښځې نه بغیر زما ژوند صحیح نه دی خو لیکن زه بله ښځه نشم کولی د وړو د پاسه او چې دا ښځه وي نو هم زه دې سره صحیح نشم اوسېدلی دا ما سره صحیح اوسېدی شي نو بس دې نه خبر دا ده چې زه خودکشي وکړم ځان ختم کړم واړه ختم کړم او بس زما څوک ملګري هم نشته خپل خپلوان ملګري ټول ما ته بد ګوري